افغانستان یې تباه کړ خو خپله هم ښه ورځ نه لري. د افغانانو ازار وهلی پاکستان دیوالیه کیږي. دا چې څنګه نو جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان مرکزي بانک بهرنیو اسعارو زیرمه د 6.7 میلیارډ ډالرو ریکارډ کچې ته ټیټه شوې. د پاکستان مرکزي بانک کې د بهرنیو اسعارو زیرمه کې له 284 میلیونه ډالره کموالي وروسته اوس دا زیرمه 6 میلیارډه او 2 میلیونه ډالرو ته ټیټه شوې ده. د بهرنیو اسعارو د زیرمې اوسنۍ کچه په تېرو 4 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه بلل کیږي. د یادونې ده چې د بهرنیو اسعارو زیرمې زیاتولو په 13 اپریل میاشت کې د محمد شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت د اجنډا په سر کې ځای درلود. خو شمیرې ښیي چې له هغه راهیسې د پاکستان مرکزي بانک د زیرمه کې د نږدې 4 میلیارډ ډالرو کموالی راغلی دی چې هغه مهال 10 میلیارډ 900 میلیونه ډالره و. بلور د پاکستان مرکزي بانک مشر جمیل احمد وایي له معمول سره سم به لګښتونو ته پیسې ورکړي او په وینا یې تمه ده چې د روان کال په 2مه نیمایي کې به د بهرنیو اسعارو زیرمې هم زیاتې شي. د پاکستان د خزانې وزیر ویلي چې سعودي څخه یې د 3 میلیارډ نورو ډالرو غوښتنه هم کړې. خبریال تنویر ملک په خپل رپورټ کې د پاکستان مرکزي بانک مشر له قوله وایي پاکستان به په نړیواله کچه د راکړې ورکړې برخه کې خپل اقتصادي مسؤلیتونه ترسره کړي. ښاغلي احمد د مرکزي بانک پودکاسټ لړۍ په وروستۍ خپرونو کې د اوکراین جګړه په نړیوالو بازارونو کې د توکو بیو تاریخي لوړوالی او د مرکزي بانکونو له لوري د اسعارو لړ کې سختې پالیسۍ د نړیوالې کچې اقتصادي ننګونې و. قدرمنو کتونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.